څو ورځې وروسته کله چې عیسی بیرته کپرناهم ته لاړ نو خلک خبر شول چې هغه په کور کې دی. هلته دومره زیات خلک راټول شول چې نور ځای نه و، تر دې چې د کور د دروازې مخې ته هم ځای پاتې نه شو او عیسی هغوی ته د خدای د کلام واز کو. په دې وخت کې 4 کسانو یو شل سړی نیولی و او عیسی ته یې راوست. خو د ګڼې ګوڼې له امله یې ونه شوه کولی چې عیسی ته ورنږدې شي. نو هغوی د هغې کوټې چت چې عیسی پکې و سوری یې کړ او د هغه سوري له لارې یې هغه شل سړی په بستر کې ورښکته کړ. کله چې عیسی د هغوی ایمان ولید نو هغه شل سړي ته یې وویل: زویه، ستا ګناهونه وبخښل شول. په هغه ځای کې د شریعت یو څو عالمان ناست وو. هغوی د خپل ځان سره وویل: دا سړی ولې داسې خبرې کوي؟ هغه کفر وایي. آیا بې له خدایه څوک کولی شي چې ګناهونه وبخي؟ عیسی سمدلاسه پوه شو چې د هغوی په زړه کې څه دي. نو هغوی ته وویل: تاسو ولې په خپلو زړونو کې داسې فکرونه کوئ؟ کومه خبره اسانه ده چې دې شل سړي ته ووایم ستا ګناهونه وبخښل شول، یا دا چې ووایم پاڅېږه او خپله بستره واخله او وګرځه؟ خو زه به تاسو ته ثابته کړم چې د انسان زوی د ځمکې په مخ دا اختیار لري چې ګناهونه وبخي. نو هغه شل سړي ته وویل: زه تا ته وایم پاڅېږه، بستره دې واخله او کور ته لاړ شه. هغه پاڅېد او په داسې حال کې چې ټولو ورته کتل زر یې خپله بستره واخیست او روان شو. نو هغوی ټول حیران شول او د خدای ثنا یې وویله. هغوی ویل: داسې کار موږ هېڅکله نه و لیدلی.